ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړېږي وچ په چیلنج جرګه درنه کوو. پاکستانی پوځ او ګل خانان پولیسو ته د منظور پښتین اخطار او چیلنج د پښتونخوا حکومت شاتګ وکړ وایي دا امر له مرکزه شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پولیس د ایالتي حکومت تر کنټرول لاندې وي او د پاکستان د قانون له مخې مرکزي حکومت پر ایالتي پولیسو خپل امر نشي منلی. عمران خان او ګنډاپور ځانونه انقلابیان او د ریاست ضد هم ګڼي، مګر بیا هم د پی ټی ایم په اړه د مرکزي حکومت امر مني او تازه ویلي چې د مرکزي حکومت په امر د پی ټی ایم پر ضد اقدامات شوي دي چې دا کار حتی د پی ټی آی غړي هم غوسه او پر خپل مشرانو شکمن کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په جمرود کې د پښتون قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو د پښتونخوا د پولیسو له لوري د برید په غبرګون کې ویل پښتنو پولیسو د پنجاب په اشاره په تاریخ کې د ځان لپاره په خپل تندي او تور داغ جوړ کړ. هغه د پښتونخوا پر پولیسو نیوکه وکړه، وی ویل د خپل پنجابي بادار په خوښه مو په خپلو پښتنو برید وکړ. پښتون ژمنه وکړه چې دغه برید او د خیمې سوځول دی له خپل ارادې نشي اړولی. هغه پولیس په پیغور وزمه ژبه مخاطب کړل چې د پښتنو د وینې تویولو پر ځای ښه دا ده چې مزدوري وکړي او ریړۍ وچلوي. ښاغلي پښتین پاکستانی ریاست مخاطب کړ او زیاته کړه تر هغو میش په وجود کې یو څاڅکی وینه پاتې وي دا جرګه جوړو او د قربانۍ ته په خوښۍ حاضر یو. هغه ویل موږ ته د خړ کمر حادثه یاده ده، موږ بند تیر کړی، مخامخ مرمۍ مو خوړلي، موږ په زندانونو کې په سپیو وداړل شو او کوم تکلیف نه و چې موږ نه دی تیر کړی، موږ دې څوک نه ډاروي. پښتین ویل په ډالري جګړو کې د پښتنو 2 لکه کورونه ویجاړ شوي، 80,000 شهیدان مو ورکړي، 14 بازارونه مو ړنګ شوي او ملګري راڅخه بندیان شوي. خو د اکتوبر په 11 به دغه حساب کتاب کوو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.